دوستانو، څوک چې خپله لور باندې سبقونه وایي، علم پرې کوي، باید به یې خیال هم وساتي. تاسو د دې یوې خور خبرې واورئ، دا څه وایي. د دې د لور سره کاري صاحب څه کړي دي، نو بیا خپلې مور ته هم نسله ویلی، نه خپلو خویندو ته ویلی سله، نه پلار ته ویلی سله چې کاري صاحب څه کار ورسره کړی دی. دومره غلط کار یې ورسره کړی چې بلکل دا رقم په یو انسان هم نه یې کړی. تاسې راځئ دا ویډیو وګورو. باندې وینې روانې وې، هغې ورته ویلي چې دا ولې، ورته یې ویل چې دغه شانته کار را سره د قاري صاحب کړی دی او نه د یارې نه دا همدغه شانته چل شو چې ما اکسیډنټ کړی و، زه پرته ومه. د نور کله روجې دپاره راپرېږدي، راځي د دې د روجې میاشت ټوله دلته دا 3 خویندې دي، دا 2 علم کوي، په 2مه درجه کې دي. هغه یو ورکوټ چې ده نو هغه 14مه سپاره وي. نو دې ته ما وویل چې زه خو په ځان اخته شوم، خو د مشرې لور ته مې وویل چې ته لکه سودا راټوله کړه او ته یو څه دي د روژه ماتې چې دوی ځان له پېشمنۍ هم په خپله خوښه کوي او روژه ماتې هم په خپله خوښه کوي. نو دې څه لږه لږه هغه سودا اوس هماغه ده پرته ده، څه لږه لږه سودا یې راټوله کړه د کور نه، هغه یې یوړه دیله چې دې دی څنګه هلته سودا وړې ده، بس دا جینۍ ټیک نه وه. چې ټیک نه وه نو دې ورته ویل چې دا د دې رنګ ډېر زیات تک سپین دی. نو ورته ویل چې انیسه دا ولې ته خو څه بل شان دی، شنه تښتېدلې. نو هغه دا ورته په ژړا شوې ده او په دې باندې وینې روانې وې. هغې ورته ویلي چې دا ولې، ورته یې ویل چې دغه شانته کار را سره د قاري صاحب کړی دی او نه د یارې نه امې ته ویلی شمه او امې هم راته داسې پرته ده او نه دلته مدرسه کې چاته ویلی شم. خو زما دا بله د دې نه چې کومه مشره لور ده مدرسه کې، وایي چې دې ته هم پته ده او مدرسه کې یو بله جینۍ وایي چې دې ته پته ده. دوی را باندې بیا رالل چې کله یې ما له ده لاسونه تړلي وو، دوی را باندې بیا راله. خو بیا خو یې زه پرېښې ومه چې کوم څه یې کول وروره بس هغه یې ورسره کړي دي. بیا دې لور ما ته رنګ وکړو چې ای مورې په ځان کې د اورېدو حوصله پیدا کړه. ما ورته ویل چې ولې بیا څه چل دی، ما ته یې وویل چې دغه شانته کار شوی دی. ما ورته چې هله هله شابه کډارې کې تانې ته ورسوه، دا ډاکټر یې لې ورسوه چې ډاکټر یې لې رسولې ده هلته کې چې هغې کتلي دي. هغې ورته چې زه خو داسې نه کومه، دا خو به ځي او د پولیس نه به راپورټ راوړي او دا به کې او دا نو وروره زه په دې خبرو باندې نه پوهېدمه. نو ما دې ته وویل چې ځئ تاسو ورشئ. نو دوی تقریبا 11 که 12 بجې تلو او دوی دغه شانتې ناست د شپې دا زه چې د چا په کور کې اوسمه. دې سړي ما ته خور ویلي دي، ما ورته یې وکړې وایم راشه هغه خورزو سره دې داسې داسې چل شوی دی، نه وله بل څوک واله راځي چې دا تاسو په دې مولا باندې الزام تړئ. نو ما په دې 2-3 کالو کې الزام ولې نه تړو. پروس کال د دې هلک پلار دا کم چې د انیسا سره دا کار کړی دی، دا کشره هې رانیولې وه، دا واړه وه ډېره نیازبینه وه. نو موږ ویې جوړې د دې به طبیعت نه لګي مدرسه کې، نو دا دې جوړې بانه جوړه کړه چې هغه بیا موږ دي راوغوښتل، دي رالل ماپیانې وغوښتې. خو چې وروره هغه موږ ډاکټر یې له بوتله او هغه یې وکته نو الله پاک ته نه هغه بچ پاتې کړې وه، الله پاک ته هغې حفاظت کړی، هغه ټیک ټاک وه.